توجه غواړم د یو زړه ستړي لیوني سړي ګزران دی پکې یو خوشي دشته د کندر کندر مکان دی پکې ستوري غاړو ته سپوږمۍ مې په ورغوي کې ده راشه په لپه کې مې وګوره اسمان دی پکې حبیل ملنګ ته شعر ډالۍ وي چې ما درته نه ویل په دې خلکو عطر نه خرڅېږي ما درته نه ویل چې دا مه کوه تاوان دی پکې ستا په لاسونو اخلي خپل ژوند ته دوام ورکوي توره تیاره ده یو بېوس قیدي انسان دی پکې راشه په اوښکو مې یو دس وکړه توبه وباسه راشه د زړه په کور کې مې ودرېږه اذان دی پکې او دا بتکده زما زړګي ته تسلي ورکوي چې وران یې نه کړی د یو چا د لاس بګوان دی پکې یو غزل ویم پنځو شعرونه چې بېخوده کوم ځان د انګورو نه اوبه وباسم لږه رڼا څکم د وجود نه دا تیاره وباسم او شعر دی چې د لیونتوب اخري حد ته رسېدلی یمه د خپل وجود سوری راکنم ترېنه زړه وباسم د لیونتوب اخري حد ته رسېدلی یمه د خپل وجود سوری راکنم ترېنه زړه وباسم نیازک لالا ته د شعر ډالۍ وي چې د دغې ویرې هسې نه چېرته کې تا نظر کړي سترګې به خامخا د کور د دیواله وباسم ډېره مننه د دغې ویرې هسې نه چېرته کې تا نظر کړي سترګې به خامخا د کور د دیواله وباسم د خپل غربت او بېوسۍ به درته څه وایم خو خاورې چڼو ما خپلې خور له ترې رانجه وباسم المیه دا نه ده چې ټول خلک کاڼه دي دلته المیه دغه ده چې چغې ورته زه وباسم افنانه نورې د راتلو لارې دې نه څارمه بس دې قلار کښېنم په ځمکه کرښې نه وباسم